من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دور الشرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو دا کوم آیات کریمه ما ستاسو د وړاندې تلاوت د آیات مبارکه کې الله عز وجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د خلکو ته ووایه چې د الله په فضل باندې او د الله رحم باندې خوشاله شي. د الله فضل او د الله په رحم باندې خوشاله شي. د الله عز وجل د فضل او د الله د رحم ډېر بهتر دی د هغه څه نه کوم د دنیا شیزونه چې د دنیادارو راجمع کړي. د الله د فضل نه څه مراد دی؟ د الله د رحم نه څه مراد دی؟ مفسرین حضرات مختلف تفاسیر ذکر کوي. یو تفسیر پکې دا دی چې د الله د فضل نه مراد قرآن کریم دی. الله د فضل نه مراد قرآن کریم. الله فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اے محبوب صلی الله علیه وسلم دا ډېرې خبرې تا ته معلومه نه وي، د هغې علم تا سره نه و. الله فرمایي د هغې علم مونږ تا ته درکړ او دا په تا باندې د الله یو لوی فضل دی. قرآن کریم دا اللہ عز و جل فضل عظیم ہوئے
فضل مراد علماء فرمائی اگر قرآن کریم او دا رحم مراد اگر رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت او طریقی دی دا ماشومان دیکمو ماشومانو چی قرآن کریم ختمونه کړي دي دی لپکار دی تدی مور پلار لپکار دی تدی خاندان والو لپکار دی چې په الله په دې فضل باندې خوشاله شي هغه خوشاله مقام دی اللہ فرمائی دا اللہ په فضل باندې او دا اللہ په رحم باندې په دې باندې خوشاله شي او دا دواړه شیزونه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی طریقې دی دا په دې باندې عمل دا په خپل ژوندۍ کې راوستل او قرآن کریم زکول قرآن کریم سره جوړ پیدا کول قرآن کریم سره تعلق دا ډیر بهتر دی دنیا دا هغه شیزونه کم چې د مالدارانو خلکو جمع کړي دي هو خیر دا ډیر بهتر دی مما یجمعون دا هغه څه کم چې د خلکو جمع کړي بهتر به ولې نه د دنیا د شیزونو حفاظت بتکې د دنیا د شیزونو حفاظت بتکې تبه د هغې چوکیدار او قرآن کریم سره تعلق او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث سره تعلق دا ستا حفاظت کوي دا ستا چوکیداران د ورځې په اول کې د آیت الکرسی ویله او د سورې مومن درې آیاتونه دی ویلي حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم دا درې آیاتونه د سورې مومن ویلي او آیت الکرسی دی ویلا تر سبا پورې تر بیګا پورې محفوظ تر بیګا پورې محفوظ د ورځې په اول کې دی د شپې په اول کې دی آیت الکرسی او د سورې مومن دا اولنی درې آیاتونه دی ویلي تر سبا پورې محفوظ او بیا چې کله په بستر باندې سولي د کېدو نه مخکې بیا آیت الکرسی ویله آیت الکرسی دی ویله تر سبا پورې به ستا حفاظت کوي الله ستا لپاره به محافظ مقرر شي د مال به ته حفاظت کوي د مال چوکیدار به ته د دنیا د شیزونو چوکیدار او محافظ به ته او قرآن کریم سره تعلق قرآن کریم ستا حفاظت کوي هغه ستا محافظ نو کوم بهتر شو مال بهتر شو که د الله دا فضل بهتر شو د الله فضل بهتر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت پاره باندې عمل کول هغه خپل ژوندۍ کې راوستل هغه ستا حفاظت کوي هغه د پریشانو نه بچ کوي امام مالک رحمه الله فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مثال د نوح علیه السلام د کشته په شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مثال دا د کشته نوح په شان دی
طوفان رالو د نوح علیہ السلام قوم باندې عذاب رالو پس څوک چې په دغه کشته کې سواره شو هغه بچ شو او څوک چې پکې سواره نه شو هغه غرق شو تر دې پورې چې د نوح علیہ السلام خپل بچي نوح علیہ السلام وتوی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین بچیا اے بچویا راځه موږ سره په دې کشته کې موږ سره رسول شو د کافرانو سره موږ ملګری کېږو او توی سآوی الى جبل یعصمنی من الماء زبده غر تا بوخیجم پا غر کی با پناونی سم زدی اوبونا بمی بچ کی نوح علیہ السلام و توی بچے لا عاصم اليوم الا من رحم لا عاصم اليوم الا من رحم نم سوک بچ کی دو ولا نشتا آغا سوک بچ کی گی چاوانی چی اللہ رحم دا خبریں کی دی اللہ فرمائی وحال بینہم الموج دا دوارد ترمنز یو چپا حائل واقعشو فکان من المغرقین اور دا نوح علیہ السلام دا بچی کنعان دام لارو چپی غنصر چپا کو او غرش امام مالک رحمہ اللہ فرمائی چې دا نوح علیہ السلام قوم باندې طوفان والو پس څوک چې نوح علیہ السلام سره په کشته کې سوار شو او خطر هغه بچ شو او څوک چې د کشته نه لاندې پاتې شو هغه غرق شو و یو دغه شان مثال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت مبارکه وله چې په خپل ژوندۍ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت پیدا کړ قدم په قدم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خیال ساتي الحمدلله ثم الحمدلله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول سنت محفوظ دي ټول زندگی محفوظ ده زمون د نوکونو نواله سر وختو پورې د نوکنا والا سر وختو پورې او د بیت الخلا والا بیت الله پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول زندگی محفوظ مونږ ته د نوکونو د اخیستو طریقه خولې ده چې نوکونه به څنګه راځي مونږ ته د نوکونو د اخیستو لپاره وخت هم خولې د نوکونو اخیستو لپاره وخت هم راته خولې نوکونه دی واغست هغې نه بعد به بیا نوکونو سره څه کې د سر د ویښتو نور بدن خو پرېږده د سر د ویښتو احکامات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه درې قسمه ویښته ساتل مونږ ته رارسېدلي دي وفرا و جمعه و لمه بعضې ډېر احادیث د ویښتو باره کې راغلي دي یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو داسې مه کوئ چې د سر بعضې ویښته والئ او بعضې پرېږدئ او بعضې خلک کوي که داسې دي دا ټول ګیر چاپېره حصه دا مشین دي او بله دلته ویښته پرېږدي دې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ونه فرمایي زنانه د خپلو ویښتو اوږدولو دپاره ویښتو سره ویښته یو ځای کوي داسې زنانو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی واصله و مستوصله خیر خبره مې دې پورې کوله دا تفصیلي دغه دی خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت هغه الحمدلله محفوظ دي هغه موجود دي په کتابونو کې
د نوکونو د خپې د نوکونو نه والا د سر ویښتو پورې او د بیت الخلا نه والا بیت الله پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی محفوظ ده. کم کس چې د پریشانو نه ځان بچ کول غواړي، د غمونو نه او مصیبتونو نه ځان بچ کول غواړي، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت خپل کی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د خپل ژوندۍ کې راوړي، بچ بشي. مال له پریشانو کې ګیرای، غمونو کې د اختکای، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت اول د پریشانو نه وبس. اولی بنوزو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث باندې او سنت باندې عمل کولو سره د پریشانو نه چې مونږ کله الله عز وجل آدم علیه السلام پیدا کړ، د آدم علیه السلام څومره بچي چې الله عز وجل قیامت پورې پیدا کول، هغه ټول بچي الله پیدا کړ خپل قدرت کامله سره، او بیا ته الله وعده واغسته الستو بربکم زستاسو رب نیم. ټول خلق خاموش چې یاره نبی کریم صلی الله عز وجل څه جواب ورکړ، ټول خاموش. د ټولو نه اول زموږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ویل بلا ولنا یا الله ته زموږ رب، هغه نه بعد بیا تمام انسانانو ویل بلا ولنا یا الله ته زموږ رب. او دا د انسان د سفر اولنی سټیشن، او د انسان د سفر په دې اولنی سټیشن کې د تمام انسانیت قیادت هغه چوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ما په خبره وګورئ کنه، د تمام انسانانو د دې انسانانو د سفر په اولنی سټیشن کې قیادت چې کړی دی کنه، نو چا کړی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو انسانانو لپاره قائد اعظم شو. څه شو؟ قائد اعظم. او بیا غیر نه بعد سفر شروع شو. د پلارانو شاګانو ترانو، د پلارانو د شاګانو نه د میندو ګیرو ترانو، د میندو د ګیرو نه دنیا ترانو. دنیا کې وایو بیا به څه وخت بعد د ځمکې ګیډې ته لاړ شو. د ځمکې د ګیډې نه بعد کله چې الله وغواړي الله به ځان ته مخامخ ودرېد، او دغه د سفر اخرنی سټیشن دی. دا د سفر اخرنی سټیشن دی. د سفر په دې اخرنی سټیشن کې هم دا تمام انسانان چې د پریشانۍ نه وځي کنه، د پریشانۍ نه وځي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت سره به وځي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به سخته ورځ وي، پریشانۍ به هر سړی به د خپلو ګناهونو مطابق په خولو کې ډوبي. میدان حشر والا به وایي چې هلکه بس د انتظار دا موده خو ډېره اوږده شوه، د جهنم د تلو فیصله دې وشي، خو چې د انتظار دا موده ختمه شي. خاموش شئ ماشومانو، خاموش کېږئ. جهنم ته دې لاړ شو خو چې حساب راسره وشي. موږ هم چې کله دا مقدمه هم ښه پریشانه کړي که نه، دا تاریخونه
تاریخونه او تاریخونه او کچره نو اخر کې وایي خدای دې بیخ لري پټي وباسي دا پټي دې هم لاړ شي خو دا تاریخونه ختم شي داسې وایي که انسان طبیعت داسې دی نو څه کول پکار دي راځئ الله لپاره شفارسي پکار دی چې شفارس رالو چاته لړ خپل پلار حضرت آدم علیه السلام ته ولاړ شو آدم علیه السلام ته ټول میدان حشر ولاړ شو آدم علیه السلام به ورته ووایي چې زه خو شفارس نشم کولی ما سره خو د خپل ځان غم دی د خپل ځان فکر ځکه الله عز وجل نن داسې په غوسه شوی دی چې داسې دې نه کله مخکې نو په غوسه شوی او کله به وروسته هم داسې نه غوسه کېږي او عذر به وکړي چې ما ته خو ویلي چې دې ونې ته نږدې نه شي او ما نه لغزش شوی دی خطا رانه شوې ده ونې ته نږدې شوی یم زه شفارس نشم کولی اذهبوا الى نوح علیه السلام نوح علیه السلام ته لاړ شئ نوح علیه السلام ته چې کله راشي نوح علیه السلام به عذر وکړي چې ما بې ځایه الله نه سوال کړی نو دغه بچی کنعان یې چې کله غر شو نو نوح علیه السلام ویلې ان ابني من اهلي وان وعدك الحق یا الله زما دا بچی خو زما د اهل نه او ستا وعده خو حق او سچ ده تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به بچ کوم دا خو زما اهل الله ورته فرمایي انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح دا ستا اهل نه دی دا بدعمل او بدعمله فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين كل بیا بے علم مانا بے علم سادونا مکوا بے علم شدونا رانا موارا کنی تبدا ناخوی و خلقو نش نو ما بے علم سوال کریو تب اللہ نے میں غختل کریو زخو نشم شفارس نشم کولی ما سر خود اقبل زان غام دے ابراہیم علیہ السلام تعالی شئی ابراہیم علیہ السلام با موضوع کی موسیٰ علیہ السلام با موضوع کی عیسیٰ علیہ السلام با موضوع کی عیسیٰ علیہ السلام بورتوئی اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالی شئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چکر راشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے آو دا مقام اللہ ما ترا کرے دا مقام محمود اللہ ما ترا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زوا پسیزدہ والے کروزم یو اگدہ سیزدہ بوکم دا اولو شوارزو پا مقدار بانے سیزدہ بوکم اور اللہ عز و جل حمد و ثنا و الفاظ سر بیان کم چکر ابن مخی دی بیان کری مادا بقویلیشی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطا وشفع تشفع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدین سر اچت کا او وارا چی درکریشی شفارسو کا چی شفارس تی قبولشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زب اللہ تا شفارسو کم چی اللہ دیکھ پر بندگان سر حساب شروع سفر اخرانی سٹیشن کے مخلق مشکل کی دیر شو دا چا شفارت سروت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفارت سروت اوزی بواسا
قائد اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نو چې د سفر په اولنی سټیشن کې موږ د مشکل نو وستیو، د سفر په اخرنی سټیشن کې موږ د مشکل نو باسي. تاسو څه خیال دی چې ماز کې به موږ د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق زندگی تیرو، نو موږ به د مشکل نه نوځو. ولې به نوځو؟ مونږ چې نن مشکلاتو سره مخامخ یو، د هغې غټه وجه هم دا ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنتو ته هم شا کړې. سنتو ته هم شا کړې ده، سنت نه پېژنې، زندګۍ کې شته نه، ځکه قدم به قدم مشکل سره مخامخ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت هغې چې کومې طریقې موږ ته ښودې دي، نو دا ډېرې بهترې دي د دنیا د هغه شیزونو نه کوم چې د دنیادارو جمع کړي دي. ځکه د دنیادار د دنیا د شیزونو چوکیداران دي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوراني طریقې هغه زموږ چوکیداران دي. هغه به موږ د پریشانو نه وباسي، هغه زموږ حفاظت کوي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مسلمان د کور نه بهر راوځي او د کور نه د بهر وته دعا وایي، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. وایي که دا دعاګانې وایي، دا وایي، دا یې زده کوي. قدم به قدم معینو اوقاتو کې، مختلفو اوقاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کومې دعاګانې ښودې دي، د دې دعاګانو ډېر برکت دی. راځي که نه حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي الدعا سلاح المؤمن، دعا دا د مؤمن لپاره وسله ده. دعا د مؤمن لپاره وسله ده. څنګه چې وسلې سره سړی د خپل ځان حفاظت کوي، نو دغه رنګې دعا سره دا دعا وویله، دا سړی محفوظ شو. او دا دعا داسې بهترینه وسله ده، داسې بهترینه وسله ده چې د نورې وسلې دا خو به د هغه دشمن نه بچ کړي، کم دشمن چې په نظر باندې راځي، کم دشمن چې په نظر باندې راځي. او دا دعا دا د هغه دشمن نه بچ کوي، کم دشمن چې په نظر نه راځي، چې هغه شیطان دی. زمونږ هغه دشمن شیطان زمونږ دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. الله فرمایي شیطان ستاسو دشمن دی او د سره دشمني شروع کړئ. زي بزي الله فرمائي انه لكم عدو مبين. دا ستاسو ښکاره دشمن دی، دا ستاسو ښکاره دشمن. او داسې دشمن هم دی چې زموږ د بېلارې کولو، زموږ د آخرت د تباه کولو، د بربادولو هغې دپاره قسمونه کړي. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. کله چې دا بدبخت الله لعنتي کړ، آدم علیہ السلام د سجده ونکړه، ځان یې بهتر وګڼلو، آدم علیہ السلام یې کمتر وګڼلو، الله لعنتي کړ. الله ورته ویلي فاخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. وځه دې جنت نه وځه، دا جنت دا د کبرجنو ځای نه دی. وځه نو دې قسم کوي فبعزتك، ستا په عزت مې قسمي، لأغوینهم اجمعین. د آدم علیه السلام ټول بچي به ګمراه کړو، د
د آدم علیه السلام د چا په وجه چې تاسو وشړلو د چا په وجه چې لعنتي کوم د ټول بچي په ګمراه کوم د دې آخرت به تباه کوم او آخرت به بربادوم تاسو څه خیال لرئ آدم علیه السلام او حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ته هغې سره د خیرخواهۍ قسم کړی چې زه ستاسو خیرخواه یم او څه یې ورسره وکړه د جنت نه یې وویسته که ویې ویسته وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین وقاسمهما الله فرمایي د شیطان ظالم زمون پلار حضرت آدم او زمون مور حضرت حوا رضی الله تعالی عنها دې دواړو ته قسم وکړو او قسم یې په دې خبره وکړو چې ستاسو خیر خوایم زه چې تاسو ته وایم چې دې ونې ته نږدې شئ نو دا درته د خیرخواهۍ په بنیاد وایم او څه یې ورسره وکړو جنت نه وویسته نو زما او ستا ته یې د ګمراهۍ باندې قسم کړی زه به دې ګمراه کوم نو مونږ پرېږدي نه هم پرېږدي ګرانې او دا داسې دشمن دی چې دی مونږ ویني او مونږ یې نه ویني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه الله فرمایي دا شیطان او د شیطان قبیله او خاندان او د دوی بچي او د دوی پیروکار دا تاسو ویني او تاسو نه ویني دا دغه دشمن نه کوم دشمن چې موږ ته په نظر نه راځي او موږ یې وینو د دې دشمن نه به موږ بچ کېږو په وسلې سره او هغه وسلې سره کومه وسله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته راکړې او هغه دعا ده دعا کله چې یو سړی د موزیکا نه کور نوځي او هغه دعا وایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله الله د طرف نه درته ویلی شي چې تا ته هدایت وکړی شي ستا کفایت وکړی شي او ستا حفاظت وکړی شي تا ته سمه لار وښودی شو الله تا دپاره کافي شو او ستا حفاظت وکړی شو الله به ستا حفاظت کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي د سره چې کوم د ده د ګمراه کولو لپاره چې کوم شیطان دی هغه شیطان دې یو طرف ته شي او هغه بل ته ووایي د آدم علیه السلام بچي چې پیدا کېږي د یو شیطان ورسره پیدا کېږي هغه ته ووایي هلکه ستا لپاره چا باندې څه وس ورسي هغه سړی به ته څه ګمراه کړې چې هغه ته هدایت وکړی شو الله هغه دپاره کافي شو او د هغه د حفاظت وعده وشوه عزتمندو زموږ حفاظت چې دی زموږ حفاظت هغه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنتو سره کېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوراني طریقو سره کېږي هغه دعاګانو سره به کېږي کومې دعاګانې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته قدم په قدم ښولي دي جومات ته راځې دعا د جومات نه وځې دعا جمعات نه چې کله مزګزار یوځي که دا مزګزار یوځي نو شیطانان ورته بهر ولاړې نو وینا ورباندې داسې راغونډ شي لکه څنګه چې د شاتو موچې په خپل باچا یاسوب باندې راغونډېږي د شاتو د موچو د دې یو باچا یي د هغه باچا نوم دی یاسوب او هغه اسونه موچې د دې حکمراني کوي په دې باندې باچایي کوي د پاکستان باچا جوړېدل او صدر او وزیر اعظم جوړېدل داسې کمال نه دی تاسو د دې شاتو د موچې د دې چې کوم باچا دی هغه چې څنګه حکمراني کوي او څنګه باچایي کوي هغه کیسې ووایي حیران بشئ کار یې تقسیم کړی څوک
بعضې مچۍ بچي راوړي، بعضې مچۍ د بچو حفاظت کوي، بعضې مچۍ کورونه جوړوي، ډبینونه جوړوي، بعضې مچۍ بهر ته ځي او غذا او خوراک راوړي، بعضې مچۍ بهر چوکیداري کوي. بیا کومه مچۍ چې د بهر نه راځي د هغه ټیسټ کوي چې چېرته زهریله شي باندې خو نه دی ناست. او دا ټول نظام او دغه یو باچا په کنټرول کې، دغه باچا چې پاسي بس مچۍ هم ورسره پاسي او چا چېرته کښېني دا مچۍ هم ورسره راغونډېږي پې. نو چې کله دی د مسجد نه بهر ته ووت، مولانا صاحب تاسو دغه مسجد باره کې حدیث ویلي که د دغه حدیث وروستو څه حصه ده؟ محفوظة محفوظ اهلها، میمونة میمون اهلها. دا جوماتونه محفوظ دي او د دې جوماتونو آبادولو والا محفوظ دي. تعمیر لحاظ سره آبادی، د عبادت لحاظ سره آبادی، تعمیر لحاظ سره آبادی او عبادت لحاظ سره آبادی. میمونة میمونة اهلها. او دا جوماتونه هم با برکت دي او دا جوماتونو آبادولو والا هم با برکت خلک. کوشش وکړو چې موږ جومات هر لحاظ سره آباد، عبادت لحاظ سره هم آباد کو، د تعمیر لحاظ سره هم آباد. خو د الله کورونه دي، الله به آبادوي، خو د خوشنصیبو خلکو پیسې به په دې باندې لګي. د چا پیسې چې الله ته خوښي نو د هغې پیسې به الله په خپل کور باندې لګوي. نو دی په دې جومات کې محفوظ و، خو چې کله بهر ته ووتو نو بس دا شیطانان به د شادو د موچې په شان راوړ شي. خو چې کله دی ته ووایي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. کېدای شي دا یو دعا خو به تاسو وایي چې ګس خپه مخ کېږي او بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. دا وایي که نه، خو دا بله مسه وایه لکه اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنود. یا الله زه تا سره پناه غواړم د ابلیس او د ابلیس د لښکرو، تا سره پناه غواړم د ابلیس او د ابلیس د لښکرو. کله چې دا دعا وویله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي شیطانان دې ټول واپس شي، شیطانان دې ټول ووړي. نو د الله فضل چې قرآن کریم دی او د الله رحم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نورانی طریقې دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تعلیمات دي کومې چې موږ ته د ژوند په هره شعبه کې ښوولي دي. دا الله فرمایي ډېر بهتر دی مما یجمعون، دا هغه څه نه کوم چې دا دنیادارې جمع کوي. او بهتر ولې شو؟ بهتر ځکه شو چې د دنیا د شیزونو به ته حفاظت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې سنت او قرآن کریم هغه ستا حفاظت کوي. بل بهتر ذکر دی چې قرآن کریم سره د قرآن کریم ملګرتیا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو ملګرتیا په دې کې پایداري ده، دې کې پایداري ده. دا د سره ملګرتیا نه پرېږدي، دا به په دنیا کې هم در سره وي، دا به په قبر کې هم در سره وي، دا به په میدان حشر کې هم در سره وي، او دا به په جنت کې هم در سره وي. ما خو درته ویلي چې د انسان دا سفر چې دی دا ډېر اوږد سفر دی. امام غزالی رحمه الله وفرمایل چې دا انسان ازلی نه دی او ابدي دی. یو زمانه داسې وه
چې انسان پکې نو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله فرمائي یقینا بده انسان باندې داسې او زمانه راغلی دا چې په آی کې دا انسان قابل ذکر شي نو د 500 کالو انسان د 80 کالو انسان یو 50 کاله مخکې یا یو 80 کاله مخکې د نام او نشان نه دې قابل ذکر شي نو چې د چا ذکر کړي نو چې کله پیدا شو بیا قابل ذکر هغه نه مخکې هو دې قابل ذکر نو دا سي او زمانہ و چې دا انسان پکې نو خو چې کله بیا دا انسان دنیا ته راغله بس اوس دې ختمېدو والا نه د یو سټیشن نه بل سټیشن ته منتقل کیږي که سړی چې څنګه په سفر رواني کراچۍ ته رواني نو په لاره کې ډېر سټیشن راځي ډېر پړاوونه راځي نو همدغه شان کله چې دا انسان پیدا شو بس د سفر شروع شو دا اوس ختمېدو والا نه دی دا موږ قبر باندې ولیدو که نه آخري ارامګاه نو دا آخري ارامګاه نه ده دا زمون د سفر سټیشن دی دې نه بعد وروسته بیا بل سټیشن دی هغې نه بعد وروسته بیا بل سټیشن میدان حشر او هغې نه بعد بیا همیشه لپاره جنت الله دې د جنتیانو فهرست کې شامل کړي یا همیشه جهنم الله دې حفاظت وکړي نو د قرآن ملګرتیا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو ملګرتیا د دې کې پایداری دا بیا تا په یو سټیشن هم نه پرېږدي په دنیا کې هم درسره په قبر کې هم درسره په میدان حشر کې هم درسره او جنت کې هم درسره قاری القرآن دا ویل کېږي چې څنګه د آرام سره دنیا کې قرآن کریم لوستو هغسې آرام سره ډوله او د جنت په درجاتو باندې ورخېږي او د سنتو فیدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه چا چې زما سنتو سره محبت وکړو ما سره محبت وکړو او دا چا چې ما سره محبت یې په جنت کې ما سره او پاتې شو د دنیا شي نو دنیا شدونه په دې کې خو پیداري نشته کشته پکې یا به زیم او دا رانه الله وایي او یا به دا ارسوي او ما به نه رخصت کی چې زته ومقبوض كف المرء عند ولادته دليل على الحرص المركب في الحي ومبسوط كف المرء عند وفاته يقول انظروا إني خرجت بلا شيء شاعر ډېر ښایسته شعرونه وایي د ولادت په وخت کې د ماشوم د لاسونه دا موټي وي د پیدا کېدو په وخت کې د ماشوم لاسونه موټي وي اسې لاسونه موټي کړي دواړو لاسونو باندې سر ایښی او بیا الله عز وجل ورته دنیا ته د راتلو لاره اسانه کړي ثم السبیل یسر الله فرمایي بیا ورته لاره اسانه کړي دنیا ته راشي نو هغه وخت کې د لاسونه موټي وي دا د دې خبرې دلیل دی چې دی په دنیا کې صح حریص او لالچي وي حریص به راجمه کوي خپل او پردي حلال او حرام روا او ناروا نه ګوري خو بس او د وفات په وخت کې او د مرګ په وخت کې د لاسونه داسې کولوي ومبسوط كف المرء عند وفاته وفات په وخت کې لاسونه کولوي او خلکو ته
زبان حال سروي انظروا إني خرجت بلا شيء انظروا إني خرجت بلا شيء وګورئ خالي لاسونه روان که څه ورسره یې رښتیا وایي ټول هر څه ترې وروسته پاتې شي له چا ملګرتیا ښه ده پایدار ملګری ښه دی او که نه په منځه لار کې دې پرېږدي هغه ملګری ښه دی پایدار ملګری ښه دی که چې د هغه ملګرتیا کې پایداري وي د هغه تعلق کې دوام وي د سفر په یو سټیشن کې هم نه پرېږدي د سفر په یو سټیشن کې هم نه پرېږدي په هر سټیشن کې تا سره او دا ملګری چې دی دا قرآن کریم دی او دا ملګری د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی الله عز وجل زمونږ او زمونږ د بچو نارینه او زنانو د قرآن کریم سره تعلق پیدا کړي او الله عز وجل زمونږ په زندګۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت نوراني طریقې هغه راژوندی کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین